د ایران ولسمشر په افغانستان کې د امریکا د ورانوونکي پلان خبر ورکړ. دا چې امریکا په افغانستان کې بیا څه پلان لري، معلومات په سولا ټي وي چینل کې راسره وګورئ. د ایران ولسمشر په افغانستان کې د امریکا د ورانوونکي پلان خبر ورکړ. په ترکمنستان کې د اکو هیوادونو په غونډه کې ګډون کوونکی د ایران ولسمشر سید ابراهیمي رئیسي وویل چې امریکا پلان لري په افغانستان کې د داعش په واسطه ناامني رامنځته کړي. د ایران ولسمشر په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو د ولسمشرانو سره په خپله لیدنه کې تکرار کړه چې نوموړي همدارنګه د پاکستان، ترکیې او ترکمنستان د مشرانو سره په خپله لیدنه کې وویل چې ایران په افغانستان کې د داسې یو ټول شموله حکومت ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول خلک او قومونه پکې خپل ځان ویني. نوموړي د اردوغان سره په خپله لیدنه کې وویل ایران د داسې یو حکومت څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي چې ټول قومونه، ډلې د ټولنې بیلابیلو افشار پکې خپل ځان او استازي ویني. هغه د سیمې د ستونزو په هکله وویل چې ایران د دې طرفدار دی چې د سیمې ستونزې د سیمې د هیوادونو له لوري په حل شي. د رئیسي په خبره پردی سیمې په مسلو کې داخل شي نو یوازې چې د ستونزې په حل کې به مرسته ونه کړي، بلکې مشکلاتو حل کولو به نور هم ستونزمن کړي. رئیسي د پاکستان د ولسمشر عارف علوي سره په خبرو کې په همدې مسله ټینګار وکړ او ویل چې د مظلومو ملتونو څخه په ځانګړي ډول د افغانستان د مظلوم ملت څخه ملاتړ پکار دی. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د پردیو 20 کلن حضور نه یوازې چې مشکلات حل نه کړي، بلکې ناامني، وژنې، چور او ظلم زیات کړی. د ایران ولسمشر وویل چې په افغانستان کې د امریکا د وحشت پایله دا ده چې همدا اوس په ایران کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي. ده وویل چې محدودیتونو سره یې د افغانستان د کډوالو څخه لکه د ایران داسې ملاتړ کړی دی.